د خوست ولایت اطلاعات او کلتور رئیس مولوی شاه حسین مسجدي چې د یاد ریاست یو شمېر نور کارکونکي هم ورسره وو د خوست ملي رادیو ټلویزیون څخه لیدنه وکړه. د یاد لیدنې پر مهال ښاغلي مسجدي د خوست ملي رادیو ټلویزیون فعالیتونه او د کارمندانو هڅې وستایلې. ښاغلي مسجدي وویل چې د خوست ملي رادیو ټلویزیون امریات له لوري د وخت سره سم او د اسلامي امارت د پالیسۍ سره سم خوست میشتو ته نشرات وړاندې کوي. د خوست ولایت ملي رادیو تلویزیون هغه کوم امکانات چې دی لري دلته دوی هغه فعالیتونه چې دا خو د چا نه پټ نه دي، هغه یقینا چې ټول خوست میشتو به خوند د هغې نه اخیستی او اخلي. وخت نه وخت د دوی پروګرامونه ملګري اوري ویني، ډېر خوښ دي. مونږ هم د اطلاعات او کلتور د ریاست چې دغه کار ده او دا برخه ده چې مونږ باید د خوست رادیو تلویزیون نه مونږ لیدنه کړې وه او دا فرصت مونږ ته نن برابر شو چې مونږ دلته راشو د خوست رادیو ملي رادیو تلویزیون نه مونږ لیدنه وکړو. نو دا لیدنه مونږ د دوی نه وکړه. په هر بخش کې مونږ وګرځېدو. ماشاءالله فعالیتونه یې په خپل وخت او په خپل ځای فعال دي. د خوست ملي رادیو ټلویزیون امیر د اطلاعات او کلتور رئیس څخه مننه وکړه چې همیشه یې په اړونده برخه کې د دوی لاسنیوی کړی او د په خبره چې په دغه ولایت کې د ټولو رسنیو سره ښې اړیکې لري او د رسنیو شته ستونزو ته په خپل وخت رسیدنه کړې. دغه لیدنه د یو ښې همغږۍ په معنا باندې ده او یو ښه تفاهم دی په خپل مابین کې او تقریبا د اطلاعات او کلتور ریاست او د خوست ملي رادیو تلویزیون په عموم کې او اطلاعات او کلتور وزارت او خوست ملي رادیو تلویزیون دا تقریبا یوه اداره بللی کېږي او تر مابین یې همغږي ډېره مهمه ده. نو موږ د یوه ښه همغږي لرو او موږ ته هم د همکارۍ ډاډ وکړو چې په کومه برخه کې مو موږ ته همکارۍ ضرورت پېښېږي موږ به تاسو سره همکاري کوو او تاسو د موږ سره همکاري کوئ. په عموما کې د ټولې اماراتي ادارې دي یو تر بل ښه همغږي لري. اطلاعات او کلتور ریاست د یو خوست ملي رادیو تلویزیون نه چې دا یو دولتي رسنۍ ده، عموما ټول رسنیو سره دوی ښه اړیکه لري، ښه خاطرې ترېنه لري او د دوی یو ځل بیا مننه کوو چې دوی د خوست ملي رادیو تلویزیون څخه لیدنه وکړه. دا یادونه وړ ده چې له دې وړاندې هم د اسلامي امارت چارواکو خوست ملي رادیو ټلویزیون څخه د لیدنې پر مهال د دوی فعالیتونه ستایلي او د کارمندانو یې هڅه دا ده چې د دغه ولایت خلکو لپاره ملي نشرات وړاندې کړي.